تاسو دې حدیث وګورئ چې کله د شپې سره ودی او سر جمع نه اوچتیږي نه څومره خطرناک. ابو هريره سے فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړی دی ويقظ الشيطان على قافيه راس احدكم وی غوټه اچو شیطان په دې ورسره طرفه د سر د یو ساسو اخر د وختو چې په دې باندې وی غوټه درې غوټي چې کله دا سړی ودی شي او په هر غوټه باندې دا خبره کوي چې مړه علیک لیلا طویلا ډیر اوږده شپه ده شمله وسله اذان وکي ګورو بسره فاذا استيقظ شكل دا سړی راوچت شي فذكر الله الله آیت کې چې الحمد لله الذي احيانا نو دی وګټ اخلاص شي واذا توزع شكل به او دسو کې دا بل وګټ اخلاص شي او شكل مونږ کې نبي غدري ما وګټه فاصبح نشيطا سبا چې دا سړی ګوري رسول الله فرمایي تر تازي نفس ډېر مزیداری والا کدا شرط برودي چې لکه وخت زیات دی او کدا نور راوخی چې به راوچت شي واصبح خبيث النفس دا چې صبر او چتیږي دا نفس ګندوي کسلان او د قشن سست پست وړنګ وبای او دا خو به ابن حسن بصری فرمایي د دنیا د کار لچ راوړاندې کیږي ډېر ورته نشيتي او د دین کار لچ راوړاندې کیږي او داته سستو پکې لکه قران کې سوره توبه کې الله د منافقانو په صفت کې دا خبره ذکر کړې وي په دې باندې سره به منافق جوړيږي. علي بن ابي طالب ویلي وی چې کله واځي سست پستي او چې ملګری وسره ډېر دنګونه ورګه سب برابر کې نجري نه ودرېږي الکه مخله شورس شه او چې په خپل وجره کې پروتي او کور کې پروتي سر منځم نه راوچتيږي. علي بن ابي طالب فرمایي په دې شړې کې ریا دا او دا شړې د الله په نسبت د سورې توبې د وجنه منافق ګرځي چې سره منافق شونه به وشو څه